عبد الله ابن مسعود فرمای داغه نقل دی چې من المیت مړ څوک دی عجیب خبره وکړه وې مړ او هغه څوک چې خلکو نه په استراحت کې دي هغه دې نه نشي ویل کېدی چې هغه په قبرونو کې پراته دي مړ هغه انسان دی چې کله امر بالمعروف وګوري خلکو له دعوت ونکي او منکر چې وګوري هغه منع نه کوي نو کوم انسان چې ګناهونه کوي الله عز وجل ته دغه استعداد اخلي معروف په طرف ته نه دعوت کوي ولې کته دعوت کې هغه تعالی دا خبره کوي چې عليك بالنفس عبد الله ابن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنه ان من اکبر الكبائر بلوی غټو ګناهونه ګنیلوی ګناه دادا چې ته چاله دعوت د قران او سنت ورکې هغه تعالی وي چې خپل ځان برابر کا کور دې برابر کا ورونه دې برابر کا فامیل دې برابر کا متعلقین دې برابر کا عثمان لګي بسر کی ابن مسعود سے فرمای مړ هغه انسان دی چې معروف وګوري امر ورته ونکي او منکر وګوري رد په ونکي وې دا انسان مړ دی مو تاسو کړی دی راشي ډیر ګناهونه مو کړی دي پکې ډوبیو پکې ورکیو پته نه لګي په بحر لوجین د ګناهونو اعلان دی هغه دریب کې نه وتی چې بالکل هغه بیخ او بیخ له رسیدلی و راځي په یو شی باندې خو راځون دی چې انسان قران او سنت په طرف خلک دعوت کی خلک دعوت کدیره الدال علی الخير كفاعله پلانیزه کې قاری صاحب دی ډیره ښه حلقه قران شروع کړې ده پلانې مدرسه کې ډیره ښه دوره شروع ده پلانیزه کې ډیره ښه خطبه کیږي خلک دعوت کا يهود نصارا د خپل پحشا لپاره څومره اسباب برابرې